السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. تقریبا د ډیر وخت نه زمونږ دغه کورس را روان دی پښتو ژبه کې کورل را ډیزاینونو لپاره چې کوم سافټویر دی. په دې کې زمونږ 14 درسونه شوي دي. په دغه 14 درسونو کې مونږ ډیر زیات څه ویلي دي. تقریبا د دې ځای پورې د 10 درسونو پورې مونږ صرف منیوګانې کړي دي چې دغه منیوګانې کې مونږ د هر یو شیز هر یو ټول بیل بیل اجرا کړی دی. مثلا ټکس منیو په دې ویډیو کې مونږ ټوله ویلې ده، تاسو دا به ټول کتلی شئ. زمونږ چینل کې چې کوم دی ګوره دې کې ما ټول دغه د ټکس چې کوم کار دی دا ټول ما په دې منیو کې ویلی دی. نو اوس مونږ راځو او دلته کې شروع کوو. مونږ تقریبا دې ځای پورې کورس کې را رسېدلي یو. نو اوس به مونږ ټکس منیو ویو چې بس دې باندې تاسو څنګه کلیک وکئ. دلته نه تاسو بیا لیکل کولی شئ. اوس ګورئ زه دلته کې لیکم خپل نوم عباس. ټیک شو. زه چې عباس ولیکم نو دا په داسې ټایپ کې ما سره راغلی. دا د پښتو لیکل دي. تاسو دلته وګورئ دلته کې ما پښتو ژبه سلیکټ کړې ده. تاسو به راشئ د دې سمولو دپاره. دلته به کلیک کړئ دې ای باندې به تاسو کلیک کړئ. ټیک شو. په دې ای باندې تاسو کلیک کړئ داسې. نو دلته به راشئ تاسو دې ته. دا به رایټ ټو لیفټ کوي د لیفټ ټو رایټ نه. نو اوس تاسو ګورئ دا به صرف په دې ځای کې ما سره داسې لیکل کېږي. اوس به سیده لیکل کېږي دلته. او که نه تاسو وایئ چې موږ دلته کې هم غواړو چې موږ صحیح سم لیکل کېږي ون کلیک سره، نو تاسو بیا کولی شئ چې دلته داسې رایټ ټو لیفټ کوئ او دې ټولو ته چک وکئ داسې. ټیک شو. اوس چې تاسو کوم ځای کې هم غواړئ لیکل وکړئ تاسو به کولی شئ. ټیک شو. دغه رنګه بسم الله الرحمن الرحیم. نو مختلف فونټسونه دي تاسو دې ځای نه ورکولی شئ. کوم فونټس کې ستاسو دا خوښ وي کوم یو کې ښه ښکاري دغه رنګه ستاسو د مخې دغه فونټونه. ګورئ دې فونټ کې اوس دا یا دغسې لیکل کېږي. دا به سیټ کړئ تاسو بیا دې ځای نه. اوس دې کې دې ځای نه موږ سره دا سایز جوړېږي کېږي غټېږي. دا خو الریډي وړې خبرې دا هر ډیزاینر ته پته یې معلومه وي. دې ځای نه موږ تاسو روټیشن کولی شو. دې لیکل وګورئ مثلا زه وایم چې 30 دغه 30 ګورئ هلته ګورئ چې موږ دې ځای نه دا ونیسو که نه نو دلته کې دا بدلېږي. نو چې دا زه اوس 0 کړم دا بلکل ما سره بیا سم شي واپس. نو دغه خو د ټکس منیو کار دی چې دا تاسو ته ما الریډي ویل چې دا ما په دې ټکس منیو کې په 8 نمبر درس کې تاسو دا ټوله کتلی شئ. دوباره که چا نه وي کتلی نو هلته به تاسو ټکس منیو چې کوم کار دی ټول هلته میلاو شي. اوس دلته کې دوباره ویل دا دې مناسب نه دي. بل موږ سره دا ټول دی چې دې ټول کار موږ سره دا دی چې دا موږ ته ناپ راکوي. چې مثلا موږ اوس دلته کې دا ناپ اخیستی دی. ټیک شو. او دې کې منځ کې موږ دا هم واغوستو. نو اوس موږ څنګه کولی شو چې موږ معلوم کړو چې د دې ځای نه دې ځای پورې دا ما سره څومره ځای خالي دی. نو الریډي چې دې باندې داسې کلیک کړم راشم دلته ګوره دا ما ته وښیي داسې چې تا سره 28 انچ ځای دلته څه دی خالي دی. 28 انچ ځای تا سره خالي دی. ګورئ چې تا انچونو کې ناپ اخلي څه شي کې ناپ اخلي دا به تا ته په هغې کې به یې ښیي دلته. ټیک شو. اکثر د کور نقشه جوړوي څوک نو هغه پکې دې په کار راځي چې دې ځای نه دې ځای پورې څومره ځای ما ونیو نو تاسو به هلته کې الریډي راځي. ټیک شو. دې ځای نه دې ځای پورې څومره ځای راځي تاسو دا ټول دې کې معلومولی شئ. دا رنګ داسې دا. ټیک شو. او داسې دې ځای نه تاسو دا داسې معلوموئ چې څومره ستاسو په کار وي هغونه بیا تاسو ناپ اخیستلی شئ دې باندې دې ځای نه. ټیک شو. نو دې کار هم الریډي داسې وپېژندو. بل موږ سره دی دا ټول چې دا هم موږ سره دغه رنګه شیپس جوړوي. سیده سیده کرښې دي او دې کې بیا مختلف ډیزاینونه دي. تاسو ته وګورئ دې کې چې کوم یو د ستاسو خوښ وي هغه تاسو دې ځای نه هغه شی هم ورته سر کې ورکولی شئ. دې ته ګوره چې کوم ځای ته هغه شی بوځي وړوکی کې داسې. ټیک شو. دغه رنګ دې سر ته وله هم یو هغه شی ورکړو. نو ګوره ورته اوس دا به بلکل د دې ځای نه چې ته اوس کوم ځای ته دغه ځای دا به هلته کې تا سره ځي. نو تاسو دا ویلو چې دې ټول دا کار دی موږ سره. بل موږ سره
په دې کې سایز هم د دې غټیږي د کرښې چې کوم دا وړې کرښې دي نه دې ځنه موږ دغه کولی شو. په دې کې موږ سره بل دا ټول دی د دې ټول انتهایی زبردست کار دی ډېر زیات کارونه دي خو زر ته په لنډه باندې به دې نوم سره به وکړو ټیک شو. مثلا موږ سره دا نوم دی او دې له ما سور کلر ورکړی دی او سور کلر سره مې ولا بیا آوټلاین هم ورکړی دی آوټلاین به داسې ورکوو ټیک شو آوټلاین مې هم ورکړی دی یو دومره مې ډبل ورکړی ټیک شو. اوس ګورئ ورته زه چې راشم دې ته ویل کېږي شیډو ټول شیډو ټول چې دې باندې داسې اپلای کړم نو اوس تاسو دې ښکلا ته ګورئ دلته نه تاسو دې سیټینګ داسې کولی شئ ټیک شو. ګورئ دې ځای نه ولا سایز داسې راکم کړئ او ښه مزدار به ښکاري دا بیا دا ولا لږ شان یې غټ کړئ دا چې څومره وړي کړئ او دا چې څومره ډېر یې ورسره نو ووینئ تاسو ویل په لږ ساعت کې څومره مزدار نوم مونږ او تاسو په دې کې جوړولی شو. نو د دې ټول دغه کار هم دی دا ټول مونږ سره شیډو بوتللی شي مثلا ګوره تاسو دې نه یو دغه غوندې کې واخلئ خو د ما چې کومه اوله طریقه وکړه د دې یوزینګ دلته ډېر دی ښه تاسو بیا دې ځای نه مختلف سټایل دی کې دې ځای ته ورکولی شئ او دې ځای نه تاسو دا نور هم تک تور کولی شئ یعنې بیا دې ځای کې تاسو دا خپل وړوکی کول غټ کول ولا کوئ نو آل چې کوم استعمالیږي هغه دا یو استعمالیږي ټیک شو. ایوریج نارمل دغه رنګ دا هم پکې دی که بیا چې دا اوس ختم کړم دې نه دې نوم نه نو را به شي دې ځای باندې به کلیک کړي دا به دې نه ختم شي ټیک شو. بل په دې کې موږ سره چې کوم دی نو دا دی دا مثلا ګوره موږ سره دې ځای کې یوز کېږي چې ما دلته کې یو ریکټینګل را واغوستو داسې ټیک شو زه هم چې زه دې نه دننه داسې واخلم ګورئ دې نه دننه داسې واخلم ډېر دانې جوړ کړم دې نه دننه نو تاسو به څنګه کوئ را به شي دې باندې به کلیک کړئ دې باندې به داسې کلیک کړئ ټیک شو نو دا به تاسو سره بلکل سایز نارمل په نارمل باندې برابر په برابر باندې تاسو سره ډوپلیکیټ واخلي. نو چې کله دا بلکل صحیح طریقې سره ډوپلیکیټ واخلي نو دې کې دا فایده وي چې مخکې وروسته به نه ځي تا نه داسې بلکل برابر به دې سره چوټه غوندې کې وړوکی شي. تاسو دلته نه دې سایز ډېرولی شئ څومره تاسو اخلئ ډېر نو تاسو هغه نه اخیستلی شئ دې نه ټیک شو. د دې دا کار په دې نوم کې هم دا کولی شي ګورئ تاسو دې نه زه دا لر کومه او اوس تاسو دې ته وګورئ دې باندې دلته کې دا ټول اپلای کوم ګورئ دا ټول بل اپلای کوم دې له بچ اوس دلته نه راشم کلر مرر چینج کړم او دلته نه به هم ولا کلر چینج کړم نو تاسو ویل دو مختلف هر ځای کې د هر ټول خپل کاري او هر ټول په هر ځای کې استعمالول کیږي خو هغه کسان یې کولی شي چې هغې لږ انټرسټینګ یو کار کولی شي. ګورئ اوس تاسو دا وکړو که نه اوس تاسو دلته راشئ په کنټرول کې باندې کلیک کړئ دا ټول به د یو بل نه څه شي جدا شي څه شي دا ټول به د یو بل نه جدا شي بیا په کنټرول یو سره یا په دې سره انګروپ کړئ ټیک شو انګروپ مې کړه اوس ګرځه مزې کوئ یو له جدا جدا رنګ ورکوه ټیک شو. ګورئ ګوره چې کوم رنګ دی خوښي هغه رنګ ورته ورکوه. نو تاسو کولی شئ چې دې نه داسې د ډېرو رنګونو شیز په یو شیز کې تاسو ډېر رنګونه په دې طریقه به استعمالوئ نو دغه رنګ دا کار یې وکړو. بل موږ سره دی په دې کې دا ټول د دې ټول هم موږ سره دا کار دی ګورئ چې مثلا موږ داسې کار کړی دی چې زه راشم دلته نه دا شیپ جوړ کړم ګورئ ټیک شو دې له به زه کلر ورکړم داسې زه به راشم دلته کې به دا داسې جوړ کړم او دا به لږ وړوکی کړم ګورئ ورته ښه اوس چې کله زه دې باندې دا کلیک کړم دا راشم دې نه دې ځای پورې آلریډي موږ سره دې نه داسې جوړ شو اوس دې زه زیاتولی کمولی هر څه کولی شم دې ځای نه ګورئ 20 دانې دي که نه 40 27 کموم ګورئ تاسو په دې په ترو باندې تاسو ډېر کار کولی شئ. مثلا ګورئ دلته نه دا داسې روټیټ کړم
به طور مثال موږ سره دا لیکل دي، د دې لیکلو نه تاسو اوس ګورئ چې څه جوړیږي. دې ته به لاندې موږ یو شیډو غوندې کې لګوو، خو هغه به د دې بلې شیډو نه مزداره غوندې کې راځي. را به شم دلته او د ټاپ شیډو باندې به کلیک کړم، را به شم دلته دا به ترېنه لرې کړم. دا چې موږ دا کوم ورکړی دا مې ترې لرې کړله. ګوره دې نه مې څه وکړه، ډوپلیکیټ واخیستو. ټیک شو، او دا مې کلر مې دلته تور کړو، اوس ته ګوره، او دا مې د دې نه مکمل بیک کړله په کنټرول این باندې.